السلام علیکم ورحمۃ الله. ټولو محصلینو ته او مدیر صاحب ته په هیله چې ښه او د صحت په جامه به سمبال یاستئ. تاسو زما اواز اوس لرئ؟ بعد استاذ شما دارم. ډېر ښه. خدا کنه که همه تان خوب و صحتمند باشی و امید هستیم که با درس نو تیار و آماده باشیم. یک ذره ناوقت شد ببخشید به خاطر که مشکل بود من میکروفون. راځو د دې نمخې چې لومړی موږ تاسو درس شروع کړو په تیر درس کې خلک پوښتنې وکړو. نعمت حسیني اسیده جلسه. سلام استاد. علیکم السلام ورحمت الله. درس ما دیروز چی بود؟ دیروز که درس نداشتیم، روز سه‌شنبه بود، یادم رفت چی بود. روز سه‌شنبه میگم چی بود؟ استاد یادم رفت. یاد نداری؟ نه. کنډیشنل فارمټینګ بود. چی است کنډیشنل فارمټینګ؟ یادم نمونده استاد. سیف الدین یعقوبی. کنډیشنل فارمټینګ چی است؟ السلام علیکم وقت بخیر استاد. علیکم السلام ورحمت الله. کنډیشنل فارمټینګ چی است؟ استاد یادم نمونده وقت دادیم چند روز این روز رخصتی دیگه تو درس ها صحیح مرور نکردیم. فراموش میشه. یلدا شنواری. یلدا میشنوی سلام. سلام وقت بخیر استاد هاورم. کنډیشنل فارمټینګ چی څه ته ویل شي؟ کنډیشنل فارمټینګ چې استاد د هغه ابزار دي چې مثلا قالبونه او سلولونه او سیلونه چې دي اشاره بندي کوي. استاد مثلا د نمرات لپاره کله چې موږ کوم ډیټ دغه کوو او کله چې مثلا یو سیلو کې نمونه هایلایټ کوو د کوو کې موږ کنډیشنل فارمټینګ استفاده کوو. یاسر کریمی. نشتم استاد. اگر ما میخواهیم که یک دو سیل را هایلایت کنیم که به طور مثال در مابین من میخوایم که نمرات در مابین 50 و 7 که است کو هایلایت کنیم. چطور میتونیم؟ استاد اول نمرات انتخاب بکنید، سلیکت بکنید. سلیکت کردین، باز برین بالای کاندیشنل فارمتینگ. باز هایلایت برین. بیتوین انتخاب شد استاد. بیتوین انتخاب کردین. اینجا در مابین چند گفتین استاد؟ به طور مثال 50 و 50 و 70. فقط اونجا رنگش انتخاب میکنیم استاد، اوکی میکنیم، برمون ثبت میکنه. صحیح. تشکر. خواهش. میتونید صحیح. سیف الدین یعقوبی و نعمت حسینی شما چرا درس گذشته یاد نکردید؟ ایفو پر نمیشدید. هومورک هم نکردید. خب نعمت حسینی شما هومورک سابمیت نکردید و سیف الدین یعقوبی ما سابمیت کردید. ما دمی دو روز چند روز یکم مصروف بودم دیگه نتونستیم که این درس رو دوباره بخوام تکرار کنیم. راز محمد فکر کوم تاسو کلاس کې نه ویسته. خیر راغلی کلاس ته. صدای مداري راز محمد. ولا رمز تاسو کلاس کې نه ویسته. خیر راغلی کلاس ته. خیر کوم څه خیر تاسو نو یم په کلاس. نوې یو مې تاسو چې موږ هر ورځ په پاتې دوه کلاس لرو. نو کوشش کوه چې ازري صحیح ورکړئ. تاسو اوس په تیر درسونو کې تاسو نه پوهیږئ خو زه تاسو لګري یم په مسایده او د تیر درسونو د اړه موږ لرو. مدیر صاحب اپلوډ کړی دی. هغه لینکونه به تاسو سره شریک شي چې په ګروپ کې نوی یاست یا ګروپ کې مخکې یاست. نو تاسو باندې لینکونه لرئ. نو هغه درسونه به ټول سره وګورئ او د نوې کلاسونو لپاره به هر ورځ په کلاس کې ازري ورکړئ. ځکه چې ته یو ورځ درس لاړ شي نو بیا نشئ کولی چې هغه درس صحیح ده که نه؟ سمه ده استاد الله دې خیر وکړي. په ایکسل باندې څومره پوهېږي مخکې دې کله ویلی دی؟ اکسل کم زما نورم کار کوم ان شاء الله ځان اماده کوم. اکسل عموما د څه لپاره استفاده کېږي؟ اکسل د محاسبیات کېږي پکې. محاسبو لپاره؟ او د محاسبو لپاره زه د اساسات ان شاء الله وایم چې څو جلسې ګورم ان شاء الله. نو دغه درس اوس مخکې درسره تعقیبوم بیا. کمپیوټر لرئ؟ و کمپیوټر لرم. اکسل دې پکې انسټال کړی دی؟ و څنګه اکسل څنګه اوپن کېږي؟ مطلب په اکسل پروګرام څنګه خلاصېږي؟ نو اکسل تر اوسه ما یو وارې دلته ډیټا انټر کړې څه د یو تحقیق کې مې استفاده ځینې کوله ان شاء الله چې تعقیب یې کوم زده کولی شم ان شاء الله. صحیح ده. کوشش کوه کار دې که مشکل بیا موږ سره په کلاس کې شریکوه یا په ګروپ کې ډایرکټ میسج کولی شي. صحیح ده. په واتساپ باندې نو کار دې څنګه مشکل نشته موږ تاسو سره همکاري کوو. صحیح نوې کلاسونو ته پوره په ازادۍ سره راغلو. سمه ده استاد الله دې خیر. راځو نوې درس ته. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز ما درس د بخش هوم ټیب او وسیل ریبن داره. صحیح
आम्ही هم पे बस आम्ही सेल रिबरस आम्ही इंशाल्लाह बस میکنیم و आम्ही تشریح میکنیم که چطور میشه که आम्ही सेल دمی ریب सेल چی کار میشه صحیح आम्ही सेल تقریبا قیاس و ما میتونیم که سه تا کار انجام بدیم صحیح یکیش قیاس اینسرت است دیلیت است فارمت است از نمیشه میفهمی که اینسرت چی است ما میتونیم که از اینسرت یک کالم اینسرت کنیم یا رو یا سیل هر چیزی که شما میخواهید اینسرت کنید امی یک تیبل به طور مثال این تیبل دارین صحیح ما میخوایم که اونجا یک رو باید اضافه شود چطور میکنیم از اینسرت میکنیم صحیح دیگه قیاس دیلیت است از نمیخوایم که دیلیت اگر میخواهید که یک رو یا کالم دیلیت کنید از دیلیت میشه فارمت قیاس اگر میخواهید که یک شیت یا رو یا کالم فارمت کنید मतलब डिजाइन को नहीं आसान मत मिलेंगे इंसर्ट केस इंसर्ट चंता ऑप्शन दिलम दारा कि यह इंसर्ट सेल्स अगर मैं कहे कि एक्सेल इंसर्ट को एज इंसर्ट सेल इस्तेमाल मिशा अगर मैं कहे कि एक रो इंसर्ट को एज इंसर्ट शीट रो इस्तेमाल मिशा सही इंसर्ट एज ये चंता ऑप्शन दारा चाहता इंसर्ट सेल अगर मैं कहे कि सेल इंसर्ट को एज इंसर्ट सेल मिशा शीट अगर मैं कहे कि रो इंसर्ट को एज शीट रो मिशा अगर मैं कहे कि एक शीट इंसर्ट को एज मिशा कॉलम में कहे कि इंसर्ट को एज मिशा सही ठीक है केस मतलब चार ऑप्शन दारा इंसर्ट सेल इंसर्ट शीट रो सही कॉलम एंड शीट ठीक है क्या डिलीट अगर मैं कहे कि हमें तो इंसर्ट बोथ एक चीज डिलीट को नहीं सेल या कॉलम या शीट या रो हर चीज की मैं कहे कि डिलीट को नहीं एज डिलीट हमेशा डिलीट ऑप्शन हमेशा सही डिलीट सेल डिलीट शीट डिलीट रो हर को नाम की मैं कहे डिलीट को नहीं असली हमेशा ठीक है क्या फॉर्मेट है सही तो मैं ताने चीज को नहीं एक रो या एक्सेल या कॉलम फॉर्मेट को नहीं सही पर मिसाल चंता साइज बाय दस्ता भाषा चंता हाइट बाय दस्ता भाषा या चिनाम बाय दस्ता या मैं ताने क्या एक जाय दिगा जाय का या मूव करें या पासवर्ड देते बाय शीट या एक्सेल अजीजा निश सही आम्ही तो ऑप्शन आधार इंशाल्लाह असा बदलते मेरा मखर हाँ तो टोल नंबर कचेर मंग होता सी वाडू चियो दा टेबल मंग होता सरते सही शोधा जदवल देसो वाडम ची बदी जाय की या उपल शागत मंग सरा जापशवे दे द राज मोहम्मद बनाव सही दा जो वाडम ची दागे पारदलता सो कमा यूरो इजाफा कम अगर मामे फाइम की यूरो इजाफा कोने बना बराई राज मोहम्मद की ओ नो आमदा सही او او باید چی دامی لیست استودنت لیست باید اضافه شود چطور میتونم میایم و اونجا یک کلیک میکنیم هر کدام جایی که میخواهید چی میکنید یک رو اضافه میکنید صحیح اونجا میایم یک کلیک میکنیم باز با اینسرت مینو میایم باز چی میکنیم اینسرت ما چی میخواهیم رو میخواهید اگر رو میخواهید با اینسرت شیت رو کلیک میکنیم رو چی شد اضافه شد اما کی متوجه خاص رو چی شد اضافه شد صحیح اگر میخواهید که اکسل اضافه بکنید باز با اینسرت کلیک میکنیم و اینجا میایم با اینسرت سیل کلیک میکنیم چی شد ام دامین چی شد یک رو اضافه شد اصلا بامی خاطر که ما تنها یک سیل کی اضافه نمیدانیم بامی خاطر که وقتی که ما سیل اضافه میکنیم نو امی یک سلسله است و باید چی بشه رو اضافه بشه اگر میخواهید که یک کلمه اضافه بکنیم به طور مثال متا صحیح ما اونجا یک سبجکت اضافه داریم او باید چی شود اضافه شود بعد میایم با اینسرت و اینسرت کالم کلیک میکنیم کالم چی شد اضافه شد صحیح تو میشه اگر میخواهید اینجا کلیک بکن رایت کلیک و با اینسرت کلیک بکن صحیح رو اضافه میشه اگر کالم اضافه میخواهید اونجا انتخاب بکن صحیح و رایت کلیک بکن اینسرت کلیک کن صحیح چی میشه کالم اضافه میشه اگر میخواهید که ما ضرورت داریم که یک رو اضافه شود کدام جای اضافه شود کدام جایی که ما استاد هستیم او باید از این اضافه بالا اضافه شود الان ما کلیک میکنیم اینسرت و با اینسرت رو کلیک میکنیم چی میشه به طور مثال اونجا استاد هستیم اینسرت کلیک میکنیم چی میشه این رو اضافه میشه چی میشه رو بالا اضافه میشه اگر میخواهید که یک تیبل داری صحیح تیبل است و از ضرورت است که رو از تیبل بالا اضافه میشه از ऑप्शन چی اینسرت تیبل رو ابو صحیح از این ऑप्शन استفاده میشه اگر میخواهید که یک کلم با طرف راست یا با طرف چپ اضافه بکن از می اینسرت استفاده میشه و اینسرت کالم استفاده میشه صحیح از رایت کلیک میشه که میخواهید که رایت کلیک بکن با یک چیز به طور مثال به کلم و ضرورت است که یک کلم اضافه شود بس کلیک میکنید کلم چی میشه اضافه میشه اگر ضرورت داره که یک اکسل شیت اضافه بکنی از این آپشن می استفاده میشه که با می مثبت علامت کلیک بکن یک شیت اضافه میشه اگر می خواهی که نه از استفاده نمیکنم اونجا میایم با اینسرت و با اینسرت شیت کلیک میکنیم چی شد یک شیت رو اضافه میشه تبدیل ځای پوه شو ان شاء الله مشکل کوي ها اوس کچیر ته موږ تاسو غواړو چې موږ یو شیت اضافه کړی یا یو روم اضافه کړی دا او زه غواړم چې هغه به موږ تاسو څه ډیلیټ شي نو راځو په ډیلیټ سیل باندې کلیک کوو موږ تاسو څه کیږي ډیلیټ اگر می خواهی که این نام کیاس با امیرو کیاس او باید دیلیت شود اونجا میایم با دیلیت چی میکنیم سیل کلیک میکنیم یا با دیلیت شیت رو کلیک میکنیم چی میشه دیلیت میشه صحیح دیلیت شیت رو کلیک میکنیم چی میشه دیلیت میشه اگر یک کالم می خواهی که دیلیت کنی او کالم باید انتخاب شود و بعد با دیلیت شیت کالم کلیک میکنیم چی شد دیلیت شد با دیلیت شیت کالم کلیک میکنیم چی شد دیلیت اگر یک شیت دیلیت میکنی با امی شیت کیاس ما که دی شیت استاد هستیم اونجا کلیک میکنیم با دیلیت و با دیلیت شیت چی میشه امی شیت اما کی دیلیت میشه ये खूब بسیار ساده بود حالا از با فرمت میرم فرمت یک ذره از این سخت است اون ساده بسیار ساده و از این یک ذره چیه سخت است فرست کیاس رو هایت اگر میخواهی که یک رو باید چند تا هایت داشته یا چند تا باید
چې فراخ باشه ازمی جام استفاده می‌دانی کی او چې بکنی کلان بکنی صحیح هایت رو اضافه بکنی صحیح ازی افشن استفاده میشه و اگه می‌خوای کی از فرمت استفاده بکنی ازی افشن استفاده میشه که رو هایت اون تکلیف بکنی صحیح ما می‌خوایم که باید سی چی به اندازه سی باید چی باشه روی ما فراخ باشه صحیح از اونجا استفاده میشه اگه می‌خوای کی رو باید اتو فیت باشه به طور مثال اونجا ما انا فاطمه نوشته کردیم و ما می‌خوایم کی امیر رو دیاس او باید به مقداری تکس باید چی شوه هایت باید داشته باشه با اتو فیت کلیک می‌کنیم او چی میشه به مقداری تکس هایت شد اگر تکس که ما یک ذره چی زیاد است به طور مثال اونجا علیم نوشته است و یکی بود کم بود به طور مثال اندازه چی بود ایس فاطمه تنها دیده میشه و علی نمیشه صحیح ما می‌خوایم که او چی کنیم هایت اضافه کنیم صحیح اونجا میایم به طور مثال 20 نمیشه کنیم بعضم چی شد بسیار صحیح دیده نمیشه با ضرورت است که با اتو فیت رو هایت کلیک کنیم و چی میشه اتوماتیک ترتیب میشه هر قدر که تکس بود فهمید تو چی میشه ترتیب میشه بل موږ تاسو سره د کالم پراخوالی دي څومره موږ تاسو غواړو چې دا کالم موږ تاسو سره باید څو رقمي پراخ د تور مثال زه دا ماده ته نمبر لیکلی دی صحیح دا فوس ښکاري نو زه غواړم چې دا کالم ورته څه شي لږ پراخه شي چې دا ما سره څه ښکاره شي نو د دې ځای نه هم استفاده شم کولی چې دا موږ سره څه شي پراخه شي تاسو موږ تاسو غواړئ چې کالم پراخه کړئ د دې ځای نه شي خو که چېرته د دې ځای نه پراخه وي فارمټ ته راځو کالم ویت ته راځو او دا موږ تاسو چې کوو د دې ځای نه به طور مثال زه غواړم چې شل ما سره د دې اندازه صحیح ده یا ما سره ټکس په دې کې ډېر دی صحیح شو خط ډېر دی زه غواړم چې دا د دې اندازه باندې ترتیب شي چې څومره د دې ټکس پراخوالی دی هغومره ورته شي کالم باید پراخه شي صحیح ده نو اتو فیټ کالم باندې کلیک کوم او ما سره څه کېږي دا ټکس د هغې مطابق څه کېږي پراخېږي صحیح ده مثال دا کالم دی زه چې کومه دا ما سره دومره په اندازه کې کوچنی دی نو زه وایم چې دا ما سره باید د ټکس په اندازه باندې پراخه شي نو راځم فارمټ ته او په اتو فیټ کالم باندې کلیک کوم ما سره څه کېږي کالم اندازه ما هغومره پراخه اگر می‌خواهی که کالم باید در مطابق تکست جو شود با فرمت میایم و با اتو فیت کالم کلیک میکنیم و چی میشه فراهم میشه اگر دیفالت ویت که هست دیفالت اندازه‌اش است از وقتی که یک اکسل شیت کلاو و خلاص میکنی و هر قدر که کالم اندازه بود از همین چی میشه دیفالت میشه یکی از دیفالت اندازه میشه دیگه که است هاید و ان هاید است اگر می‌خواهی که یک رو به طور مثال ما اونجا این نام ضرورت نداریم اما می‌خواهیم که او باید چی شود از صفحه ما هاید شود اونجا او باید سلیکت میکنیم اونجا میایم به هاید و هاید رو کلیک میکنیم صحیح این چی شد هاید شد دیلیت نشد یکیش دیلیت است یکیش هاید است هاید و دیلیت فرق همین است که وقتی که شما یک رو دیلیت بکنی او به طور کامل دیلیت میشه اگر میخواهی که یک رو دیلیت نکنی باید بشید باشه خب چی باشه هاید باشه که کس به طور مثال کسی بیگانه میاد با و جدول میبینه خب باید اونم باید چی بشه اونجا کیس گورا شماره 9 است باز دیگه کیس 11 است دا چی شد دا هاید است این روی دا نمبر دهم کیس او چی است هاید است از فرمت و فرمت هاید چی هاید رو میشه که چی میکنی فرمت یک رو هاید اگر میخواهی که یک رو بس ان هاید بکنی از ان هاید کلیک بکن صحیح تو باید شوا انتخاب شوا به طور مثال اونجا ما یک رو هاید کردیم صحیح میایم با فرمت هاید ان هاید رو ان هاید رو کلیک میکنیم چی شد بس ان هاید شد بعدا می روشن بود صحیح فهمیدی تا اینجا کسی کدام مشکل خونه داشته یلدا شینواری ترتیب ځای پوه شو استاد پوه شو صدیقی پوه شو ترتیب ځای السلام علیکم بله استاد فهمیدم আমি তো রোবট আমি তো কালাম মাস আগামী ফাইল কি কালাম চিকনি হাইট কোনি از হাইট কালাম استفاده میشه আগামী ফাইل کی یک شیٹ চিকনি হাইট میکنیم بطور مثال ای شیٹ است بطور مثال স্টুডেন্ট লিস্ট است صحیح ما میخوایم که یک کس باید امی اکسل فایل اوپن کنه یا دیگه شیت هم داره صحیح و او شیت باید چی شوه هایت باشه که کسی نتونسته که او چی بکنه او چی بکنه بطور مثال او یا ببینه یا چی یا استفاده بکنه اونجا میایم با فرمت و با هایت کلیک میکنیم هایت شیت این شیت چی شد هایت شد صحیح کسی نتونسته که این شیت میبینه صحیح باز اگر میخوای که یک شیت هایت شده او با باز ان هایت کنی با فرمت میایی و با هایت و با ان هایت شیت کلیک میکنی چیش اچن تا که شیت که شما هایت کردی کدام یکی ضرورت داری بطور مثال ما تنها گنتس هایت کردیم و با این ضرورت داریم و با چیش ان هایت استفاده میشه ساقط محمود شما در کلاس هستی بله ساقط صدای من میشنوی ساقط صادق محمود محبوب راز محمد تاسو تدریس ځای پوه شئ په درس باندې مشکل نشته نعمت حسینی شما در کلاس بله استاد فهمیدی توجه کدام مشکل نداری یکم فهمیدم چی رقم همه چیز نمیتونم دیگه استاد قسمتای بعضیش فهمیدم ما می‌فهمیم که امی روکیاس او باید چی شود به طور مثال این تو هستی اونجا ما تست داریم خود دیدن نمیشه
چې کوم قانون کې او باید اتوماتیک اډجست شوی کی امي اما ټیکس باید شوی دي شوی نعمت نشته نعمت بله استاد چې کوم قانون کې او باید هم ټیکس باید دي شوی همه ټیکس باید دیده شه بطور مثال ای ټیکس کیس صحیح درست دیده نمیشه چې کوم قانون کې باید دي شوی دوباره بالش کلیک کنیم اون دیده شد دیگه نه او خود تنها برای ادیت دیده شوی صحیح اگر باز چای دیگه کلیک نکنید نمیشه پس دوباره بالش کلیک کنیم خود نه خود ضرورت ایست که باید رو باید چی شوی ادجست شوی بطور مثال میرو کیس ای خود است و میتیکس کیس ای چیز زیاده امیرو یا رو یا کالم سایز باید زیاد شوی صحیح چې تو میتونم که سایز زیاد میکنیم صحیح میایم با فارمت اگر میخوای که منوال چینج بکنی با رو هایت کلیک میکنی اونجا یک اندازه چی بطور مثال چل صحیح نوشته میکنی اگر منوال کلیک نمیکنی صحیح منوال سیت میکنی با فارمت میای و با اتو فیت رو کلیک میکنی چی شوی امی تو کالم ما صحیح امی تو کالم ما امی تو پیاس رو ما اگر هر کدام کی ضرورت داشتی از کالم ویت از رو ویت دیگه کیاس د بخشی فارمت رینیم شیت است از ما میتا اگر میخوای که یک شیت به طور مثال این شیت کیاس شیت 1 شیت 2 شیت 3 یک سره جنرالي به طور مثال یک ډیټا کیاس شما د شیت 6 انسرت کړئ یا دیگه کیاس د شیت 5 پاس تو شما نمیفهمید که ای چیز به طور مثال ما میفهمیم که ډیټا به طور ماهوار ترتیب کنیم صحیح ای باید جنوری نوشته شو اونجا باید فروری اونجا باید مارچ صحیح اگر هر کدام که ما ضرورت داریم راسا میایم با ما شیت که ما ضرورت داریم به طور مثال ما شیت اپریل ضرورت داریم صحیح اونجا باید چی نوشته شده اپریل باید نوشته ما غلط نشویم د ډیټا یا د منظم ډیټا سټورینګ ډیټا اورګنایزینګ باید چی نشوم غلط نشوم از رینیم شیت استفاده میشه ای به دو طریقه میشه یک اشکیاس رایت کلیک میکنیم با می شیت صحیح اونجا که سال استیم و با می رینیم کلیک میکنیم صحیح اونجا چی نوشته کنیم جنرال صحیح انتر میزنیم یکی شو رینیم شو دیگه کیاس با می شیت سال استیم باز با فرمت میایم اونجا رینیم شیت کلیک میکنیم اونجا نوشته میکنیم چی ببرو از اینجا میشه که یک شیت رینیم صحیح مشکل است بل موږ تاسو سره دوهم اپشن بل اپشن چې موږ تاسو سره د موو دی صحیح دا موو یا کاپی که تاسو وغواړئ چې یو شیټ د یو ځای نه بل ځای ته څه کوي موو کوي مطلب ته د پاتې نشي بل ځای ته مثلا شي یا د تم پاتې شي بل ځای ته کاپی کول غواړم صحیح ده نو د موو نشه موږ تاسو چیک کوو استفاده کوو هر څومره مطلب تاسو په چیرته دا شیټ غواړئ چې یو بل ایکسل شیټ ته چیک کوي کاپی کوي نو د دې ځای نه موږ تاسو استفاده کولی شو چې چیک کوو دا موږ تاسو موو یا کاپی کوو یا یو شیټ د یو ځای نه مثال په تور بل ځای ته کاپی کول غواړئ صحیح ده نو د موو نه استفاده موږ تاسو بل موږ تاسو سره چې ټیپ کلر دی چې تاسو وړئ چې د هر یو شیټ ته بیل کلر ورکړئ مثال په تور د شیټ 4 ته چې دی تاسو کلر ورکړئ صحیح شو او د شیټ 1 ته چې دی په تور مثال ایتو کلر ما فهم کی باید داشته و می جنوری کی قیاس او باید چی شوا صوب کلر داشته از یه استفاده میشه هر کدام شیټ شما نو باید جدا جدا رنگ داشته از ټیپ کلر استفاده میشه دیگه که از پروتکت شیت است بسیار مهم است اگر شما ضرورت داری که یک شیت باید پروتکت شوا به طور مثال یک کس که مربوطی و نباید مثلا بطور مثال ما اصطلاح ضرورت داریم که هیچ کدام کس باید دمی ادیت نکنن صحیح از پروتکت شیت استفاده میشه صحیح یکیش که از لاک سیل است دیگه که از پروتکت شیت است صحیح هر دویش که از با یک موضوع استفاده میشه بطور مثال ما نیم فادر نیم صحیح ای که از ضرورت دارم که ای باید لاک شوا و هر کدام کس که میآید او باید ادیت نکنه صحیح بعد میں او سلیکت میکنیم و با لاک کلیک میکنیم صحیح لاک او ای حال لاک نشده هر کدام که شما یک پروتکت شیت کلیک نکنی و اونجا یک پاسورد می‌کنید صحیح وقتی که پاسورد که ما فو دا د څه موږ هم مخکې هم ویلو تر هغه پورې دا نه لاکېږي ته تاسو دې ته پاسورد وګورئ صحیح شو نو زه راځم دې ته یو پاسورد سیټ کوم 1 2 3 صحیح یہ پاسورد شو بس دای کلیک می‌کنیم اوکې 1 2 3 صحیح شو اوس موږ تاسو سره شو دا سیلونه موږ تاسو سره شو لاګ شو هر وخت چې شما مې پای کې اونجا اډیټ وکړئ صحیح شما نه مې تانه کې چې مې وکړئ اډیټ وکړئ صحیح د سیل اور شارټ یو ار ټرایینګ ټو چینج از پروټیکټډ صحیح چې تاسو غواړئ چې یو څو سیلونه لاګ کړئ صحیح دا چې څوک اډیټ وکړي نو د چی نه استفاده کولای شو موږ د فارمټ نه او د فارمټ کې د لاګ سیل نه او لاګ سیل تر هغه پورې کار نه وکړي ته تاسو څه کړی نه وي شیټ تاسو پروټیکټ کړی صحیح دا هغه تاسو شیټ پروټیکټ کړی صحیح هغه پورې موږ تاسو چې کوي لاګ سیل کار نه څنګه کولای شو چې زه غواړم د مطلب دا سیلونه دی یو پاسورډ لري دا بل لري صحیح دا هغه څه هم موږ کولای شو چې هر یو ته بیل چې ورکو پاسورډ ورکو صحیح دا راځو پروټیکټ ان پروټیکټ شیټ ته تاسو ته موږ تاسو ان پروټیکټ کوو صحیح زه غواړم فطوري مثال A B C کالم کې اس او باید چې شوا یک پاسورډ داشته D E F کې اس او باید پاسورډ دیگه داشته په خاطر کې ای برای یک یوزر است و D E F کې اس او برای یوزر دیگه است صحیح اونجا کلیک میکنیم او انتخاب میکنیم باز میایم با میلاک سیل صحیح او باید چې شوا پس حال همه باید انلاش
Bami file ke ABC kias o byte to lag shawai ne kasi natan saki o byte ko edit ko sahi unja mi aim ba protect first एक बार lag mi ko bas ba protect click mi ko sahi password mi tum एक दो सी चीशो ami sila kias e lag shud gora natan saki e dawi edit ko sahi वही kias me tani ke e shukni edit ko sahi e kias edit ko एक तरीका तरीका दोन kias agar mi file ki unja yakas mi ya wa edit ko na o byte password fast sahi e chuto mesha इंतखाब में कोनी unprotect मैं aim ba format cell प्रोटेक्शन में आयम सही इसला कियास ओ बाय लाख शवा प्रोटेक्शन क्लिक में कोयम इन जा कियास इन जा बिसियार ऑप्शन मादार सही चिमी फाई के लाग में कोने फॉर्मेट से सही और को दाम की शमा जरूरत दाशी इन जा सिलेक्ट में कई बखातरियास आगामी फाई के अलो ऑल यूजर ऑफ दिस वर्कशीट मतलब एक चेक शोट बस कैसे न ताने तक ये चीज को ना एडिट को सही सिलेक्ट लॉक से सिलेक्ट ऑन लॉक से डिलीट कॉलम यानी एक चेक शोट बास कैसे में ताना की चीज को ना कॉलम डिलीट हो सही ये हो चीज बहुत प्रोटेक्शन हो बस अगर यकस जरूरत दारी की बतौर मिसाल ABC ए सिला बाय एक पासवर्ड दास्ता और DEF ए बाय पासवर्ड दिगा बास दास्ता मी आयम बा मी बाई ऑप्शन ची रिव्यू असते फॉर दस बादी मास खैर एक रिव्यू में करें रिव्यू में आयम और अलो एडिट रेंज क्लिक में करें नाउ सही चंद तहसील जरूरत दारी बतौर मिसाल मा जरूरत दारी की ए सिला कियास ए बाय एक पासवर्ड दास्ता सही पासवर्ड चेस एक दो सी सही ओके क्लिक में करें बस एक दो सी ओके क्लिक में करें सही ये एक पासवर्ड है दिगा एक न्यू क्लिक में करें वो दिगा की चीज ABC है सही तो इंतखाब में करें पासवर्ड में तुम 456 सही बस 456 ओके क्लिक में करें चीज अप्लाई क्लिक में करें ई शीट यस ई प्रोटेक्शन चीफ चितो प्रोटेक्शन अगर यकस में आया उन जा एडिट क्लिक में कोना सही ई बाय ची रास्ता पासवर्ड बाय फास्ता शीट बाय ची शवा सही पूरा वक्त की मां उनजा इशारा से हुआ एक कीबोर्ड या बटन प्रेस में करें उसी में पासवर्ड इस ABC चंबूत 1 2 3 सही 1 2 3 चीज गलत है ये कीबोर्ड 4 5 6 सही चीज दोरा अनलॉक शोट उस हाल में ताने के ये चुकनी एडिट करनी ये चीज तो बहुत उनजा के क्लिक में करें ECS पासवर्ड 1 2 3 सही हाल में ताने के एडिट करनी ये ECS ई पासवर्ड दिखी ना और कदम कस किने उन जामे ताने के एडिट करना सही अगर उन जामे बाज नमे ताने के एडिट करना सही और चीज पासवर्ड प्रोटेक्ट हाला चीरा एडिट में ताने 20 खतर के 20 पासवर्ड इधर से बादियास हो बामी खतर के मजबूती अमी मौजूद हो बामी खतर में देखने करें ठीक है कियास फॉर्मेट सेल फॉर्मेशन बरित तशरीह कदम सही दामे दस बादी के बहुत पंजामे फासले की चीनों को ने नंबरिंग अलाइनमेंट फॉन्ट वा प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए अगर मैं फाइल की एक शीट एक सेल लाख को या हाइट को तस्वीर जानी चाहिए इस तरह इंशाल्लाह जी तब जाए तो मुश्किल लगी मंगा दस पर जाए वो लोग तो लगी और इस so you will be up on data when you come faida so मैं बतासी ना दस शो the insert delete और format पर से वो चीज़ सेल रिबन्स मुताबिक दे the home tab सही ना किसी तरह बतासी वो चाहिए कॉलम insert टू the insert कॉलम में से पता को या किसी तरह वो चाहिए row insert टू the insert sheet में से पता को किसी तरह वो चाहिए sheet insert टू the insert sheet में से पता को सही ना अगर मैं फाइल की एक कॉलम डिलीट करनी as delete कॉलम इस पता में करनी अगर मैं फाइल की एक row डिलीट करनी as delete इस पता में करनी वो sheet अगर मैं फाइल की sheet डिलीट करनी as delete sheet सही ठीक है क्या फॉर्मेट अगर मैं की रो बाय चंता हाइट दस्ता या अगर आपको नाम टेक्स्ट की जरूरत है कि हमें रो बाय फिक्स रहा ऑटो फिट रो हाइट इस कदम में या मैं फाई की मैनुअल एक हाइट रो गति रो हाइट इस कदम में पीछे तो वाली चीज ये कॉलम था पहले मतलब दफा के मुताबिक ये अंदाजा और पीछे कॉलम दिमाग रहा इंसान पर तौर द शलो दोनों मुताबिक शी दोनों मुताबिक दिमाग रहा शी हट शी नो फिर तराजू और द फॉर्मेट ना फॉर्मेट की द कॉलम विथ ऊपर खाने से पता को और ये अंदाजा और को मुताबिक से की कॉलम बढ़ी पीछे तो वाले चेहरा दा कॉलम दिमाग रहा खत मुताबिक अंदाजा शी और शिबता इंसान में बिवाज ए डिग्री द कॉलम चले तुम रगड़ दे सही तो वाले चेहरा कॉलम दे ए मुताबिक शी गड़ नो द ऑटो फिट कॉलम विथ से पता को उनका पास रखी की कॉलम बिवाज ए मुताबिक की गड़ पीछे तो पता कि मुताबिक नो टेक्स्ट लिखो अगर टेक्स्ट दिगा जरूरत है वो अगर मैं की टेक्स्ट दिगा बाय दास्ते उनजा सही नो वाके की शोमा टेक्स्ट इंटर में पनि वा इंटर बजानी शिमेशा ऑटोमेट बशकली ऑटोमेट बाय चिशवा ओ बाय फराशवा सही अगर नशोद बाद फॉर्मेट क्लिक में पनि वा ऑटो फिट कॉलम क्लिक में पनि शिमेशा डिफॉल्ट विथ कैश एज अ I mean default चंता पर हाइट या
ويت كده ازياس هايد وان هايد اگر میخوای یک رو هايد کنی از هايد رو استفاده میشه کالم هايد کنی از هايد کارن استفاده میشه اگر یک رو شیت هايد میکنی از هايد استفاده میشه چې تاسو غواړئ چې هغه هايد تاسو یو هايد کړئ یا شیت هم هايد کړئ دي هغه ته ان هايد کوي د دې ان هايد نه استفاده کوي چې دا غواړئ چې دا شیت رینیم کوي مثال په تور باندې د نوم ورکړئ نو د رینیم شیت استفاده کوي صحیح ده چې دا غواړئ چې یو شیت نه بل شیت ته سماوات موو کوي یا کاپی کوي نو د دې ځای استفاده کولای شو راځو موږ هغه بل شیت هم مثال په تور باندې زه غواړم چې د سټوډنټ لیست دا موږ تاسو سره څه دي سټوډنټ لیست د سټوډنټ لیست په کومه دا شیت نه کومه کاپی کوم صحیح ده دا سټوډنټ لیست د کومه څه چې دا ډیټا د شیت 1 کې موږ تاسو سره سٹور ده صحیح ده زه غواړم چې دا شي هغه بل شیت چې موږ تاسو سره کاپی شي د سټوډنټ لیست نه کوم شیت ده یا دا شنو دا کوم شیت ده موږ سره کوم ستاسو وخت متوجه نه زه په دې یو کوم شیت ده السلام علیکم زه غواړم چې زه چې دلته شیت ولاړم صحیح ده اول شیت ده ای شیت یا شیت اول اسمه مې فاهم کې ای شیت باید از ای فایل به فایل دیگه تبدیل بکنیم صحیح با می شیت انتخاب کلیک میکنیم صحیح و چی میکنیم اوکی میزنیم صحیح درست صحیح شد و چی شد اونجا چی میشه از کدام جای استودنت لیست ما میفهمیم که استودنت لیست یک شیت اول باید چی شود اونجا کپی شود صحیح شد یک از ای استودنت شیت اول بود این چی شد موو شد از ای و کجا انتقال شد همین فایل دیگه که اوپن بود صحیح از این شد انتقال شد دا صحیح ده و تاسو سره زه غواړم چې دا هغې نه د ما سره چې راشي هغه کوم شیټ چې ما کاپي کړی دی صحیح ده دلته دې راشي صحیح شو زه کوم د سټوډنټ لیست نه یو شیټ راوړم مثال اول شیټ دی چې دلته راوړم د هغې نه چې شو دلته راځي ولې دا کوم کې کوم دا صحیح ده د دې لپاره که مطلب موږ تاسو غواړو چې د یو شیټ نه ډایرکټ بل شیټ ته لاړ شو صحیح ده نو هم د دې اپشن سره دې استفاده کوي او که ته غواړو چې یاره زه وایم چې مطلب د سټوډنټ لیست د ما سره څه شي د یو شیټ د ما سره خلاص شي نو څه کولی شو ډایرکټ هغې ځای نه څه کولی شو دلته راوستلی شو صحیح ده بل موږ تاسو سره څه دي که چېرته وغواړو چې ټیبونو ته کله ورکړو د ټیب کلر نه استفاده کوو صحیح ده او که چېرته وغواړو چې زه په طور مثال د سیلونو باندې ویلیډیشن لګوم چې څو سیلونه د ما سره پاسورډ واخلي څوک یې ناخلي یا په څو سیلونو کې څوک ایډیټ کولی شي په څوک یې نشي کولی نو د څه شي نه استفاده کولی شو د پروټیکټ شیټ نه استفاده تر دې ځایه خو به چا سره مشکل نه وي یاسر کریمي ته پوه شوې تر دې ځایه یاسر کریمي هستی یاسر بله استاد اینترنت قطع بود دوباره کال شد اینترنت ما خطا بود یا شما نه از من قطع شد استاد تر دې ځایه پوه شوې بله استاد خیلی کوم مشکل نه لري استاد همین در کپی کردن یکم مشکل هست همین کپی کردن بله این حواله نمی‌کنم که خیر شما یک ترای بکنید می کامپیوتر خود چرا نمیشه صحیح اونجا ما ترای می‌کنیم نمیشه صورت نمیگیره چرا صحیح و خیر فارمت کپی من می‌خوام که شیت بای چی شود موو شود تو چی تا صحیح ای شد صحیح موو کلیک می‌کنیم کدام جای باید موو شود تا بوک 4 صحیح کریت کاپی چی شد ګوره په طور مثال ما د می سټوډنټ لیست صحیح متوجه یاست ای سټوډنټ لیست و می شیټ یاس ایس ما میخوایم که ای شیټ په طور کامل باید چی شوه موو شوه تو د می فایل دیگه که ما اوپن کردیم چی په نام بوک 4 و ای باید چی شوه کاپی شوه یا موو شوه صحیح ای میایم با فرمت صحیح با موو کلیک میکنیم و کدام جای ما میخوایم که او باید موو شوه با می فایل بوک 4 و داش فایل باید چی باشه اوپن باشه صحیح با می بوک 4 کلیک میکنیم و کریت کاپی اوکی میزنیم صحیح چی شد یک از ای بوک 4 صحیح اما شیفت بود اونجا چی شد کاپی شد صحیح یا موو شد اگر میخواهی که یک شیت به طور کامل با از یک ورک بوک با ورک بوک دیگه انتخاب کنید از این طریقه استفاده میشه صحیح خوشی بس راز محمد ته پوښتنه درس باندې و استاد و صاحب کوم ځای ته پوښتنه چې
چې وکولای شي چې اوس یې ماته وښایي. د انزرټ باندې ډیلیټ باندې او فارمټ په دغه کې ډېر شان زده کړم. فارمټ کې د څه زده کړه؟ زه فارمټ کې مې دغه هایټ زده کوي. زه وایم که نه چې دا چې دی دا دلته ما سره لیکل شوی دی شیټ 1 چې زه وایم چې دا ما سره ته په نوم کې د خپل نوم سره مثال که نه د شاګردانو ډېټا ده دې ته باید دا کړې سټوډنټ لیست ورته باید ولیکي یا ورته ولیکي چې سټوډنټ ریزلټ څنګه کولی شو رایټ لیک و او دغه رینیم ته ورته داسې رایټ لیست رینیم صحیح ده. په بله طریقه کومه طریقه ده؟ بله طریقه ولا استاده ګوره بله طریقه دا ده صحیح ده. راځو فارمټ ته او په فارمټ کې څه وو رینیم وو صحیح ده که نه و رینیم وو نو دا سره څه کېږي دا خلاصېږي دلته راځو د کیبورډ نه لیکو مثال سټوډنټ ډیټا صحیح شو نو دا سره څه شو رینیم صحیح ده که نه پوه شوې؟ پوه شوم استاده و استاد جلیل الرحمن رحمانی شما څه د کلاس بصیره کوزده داسې د کلاس قبل استاذ سلام خدمت شما. علیکم السلام. اگر ما ضرورت داریم که به طور مثال یکی از محمد که همین نام محمد که است او باید از شیت هایت شود صحیح کسی که میخواهید که شیت ادیت بکنه نام محمد باید دیده نمیشه. به طور مثال یک چیزی پرایوت دارم یک در بخش دیتا یا در بخش نمرات یک چیزی پرایوت است که برای ماسرین یا برای کسی دیگه باید دیده نمیشه. چطور میکنیم که او هایت شود؟ خب تا فرمت میریم به قسمت فرمت سل. بله در این قسمت که هایدن شده اینجا کلیک میکنیم و فکر کنم رسالت لاکم میکشیم اوکی میگه درست است؟ نه ولی اشتباه بود. خب در کجا؟ اینجا در فرمت میریم visibility اینجا استاد نمیریم visibility صحیح بله استاد دیگه اینجا height and height columns. خب کالم ما رو height میکنیم نه ان هایت خو دا امی وقت استفاده میشه که وقتی که شما هایت کرده آلردی اگر باز میخواهی که او باید ان هایت شود ما میخوایم که او باید هایت شود نو باز ویزیبیلیتی میایم و با هایت رو کلیک میکنیم هیچ هایت شود اگر باز میخواهی که او باید ان هایت شود باز با فارمت میای و با ویزیبیلیتی هایت و با ان هایت رو کلیک میکنی چی میشه ان هایت میشه صحیح. استاد خواهش داشتم استاد وقتی درس تشریح میکنین گزینه‌ها رو که باز میکنین بسته میکنین یک کمکی با سرعت باز و بسته میکنین به خاطر که ویدیو دیر در یوتیوب اپلود میشه از خاطر ما اونجا باید نوت بگیریم مثلا از خاطر یک کمکی در این قسمت آهسته آهسته اگه باز و بسته بکنین ما بفهمیم یعنی کجا باز میشه کجا بسته میشه. صحیح تشکر ان شاء الله ما کوشش میکنیم که با اساس صحیح درست تشکر استاد. صحیح نو ان شاء الله که څوک مشکل نه لري نو جلسه ختمو او کورنیز په ان شاء الله چې ګوګل کلاسروم ډایرکټ ما کوشش وکړئ چې ریکارډینګ مو ګورئ درسیات کوي کار کې مشکل لري اوس پوښتنه وکړئ یا د مطلب ثباتات تکرار کوئ یا مشکل لري نو کولای شئ بیا صحیح ده سیف الدین یعقوبی الداش مغاری یا سرکرنی څه مشکل نه لري ټول ما خیر استاد وشو صحیح تشکر صحیح حمدتان خوش وقت خوش شب خوش